کم ساروی باندې قربانی کیږي کم باندې نه کیږي او کم ساروی باندې قربانی جائز ده کم باندې بهتر ده کم باندې مکروه ده الله جل شانه دې موږ ټول ته د صحیح قربانی کولو توفیق را نصیب کړي یو حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن معاقرة الاعراب رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاقره د اعرابنا من فرمایلی ده معاقرة الاعراب چاته ویل کی محدثین حضرات فرمائی چې معاقرة الاعراب دا دور جاہلیت کی دریاکاری ذبح و دریاکاری قربانی په مقابله باندې په فخر سره باندې ساروی علالو معاقره فخر توي مقابلی توي نو دی جاهلانو دور جاهلیت کې دی په مقابله باندې ساروی علالو ریاکاری سره او فخر سره به ساروی علالو نو په دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منو فرمایله نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن معاقرة الاعراب نبی علیہ الصلوۃ والسلام منو فرمایله د معاقری د اعرابنا د دکلاوی او د شهرت او د مقابلی د دې خلقنا چې تاسو قربانی کی مقابلی مکوئ تاسو ذبح کی یو بل سره مقابلی مکوئ د معاقرة الاعراب او بل توجیه علماء ذکر کړی هغه دار چې کله به یو سخی انسان مړ شو دور جاہلیت کے بعد چکلا یو سخی انسان مر شو نو دے جاہلانو بداغوی پا قبر بانی یو ساروی علال کو اواغ ساروی بے دا آغا پا قبر بانی پری خود علال کرے شوی ساروی بے پری خود نو دا حیوانات و مارغان براتلل او داغه حیوان نه به خوراک کول نو دور جاہلیت کې به خلق ویل چې دا سړی په جون باندې سخی وو د ډیر زیات سخاوت کولو نو کله چې مړ شو نو دا سخاوت یې هم شته دی د مرګ نه بعد به هغه باندې ساروی حلال شو او قبر ته به پری خودل شو حیوانات بداغین خوراک کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منو فرمایل نهى رسول الله عن معاقرة الاعراب زما معزز ورونو قربانی الله جل شانه دې موږ ټول مسلمانانو ته د قربانی کولو توفیق را نصیب کړي قربانی یو بهترین عمل دی اللہ جل شانہ پہ راضی کی گی لیکن دا قربانی دا بس صرف اور صرف دا اللہ دا رضا دا پارا کی چرتا مقابلہ با دی قربانی کولو کے مقصد نہیں ریاکاری دکلاوہ با دی قربانی کولو کے مقصد نہیں صرف سادہ نیت با دا اللہ جل شانہ دا رضا دا پارا کی دا اللہ دا رضا دا پارا دی قربانی اکڑلا اللہ بے قبول کی او کتا مقابلہ دا چا سر کولا تازان مشہور لو پکی چیر زبر کی مشہور شما چناغا قربانی دے رکھا دا دکلاوہ دی اکڑا نبی ازما معزز رونو دا قربانی اللہ تا مقبولنا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ان صلاتی زما منزی
अल्लाह फरमाई नबी अलैहि सलाम था, कुल तो वर्तो आया इन सलाती जमा मुनजी व नुसुकी का जमा कुर्बानी वी जमा जुनवी और का जमा मरगवी लिल्लाही ना बस सिर्फ और सिर्फ द अल्लाह जल्ल शानहू द रज़ा द पार इबादती बदनी वी और का इबादती माली वी ना टोल बस सिर्फ द अल्लाह जल्ल शानहू द रज़ा द पार जमा कदरमंदो हज़रातो दुमरा ग्रान वक़्त की चे सारवी डेर इंतहाई ग्रान दी डेर पैसों सर सा बरखानी वाले कीगी और बयानात द शोहरत और द दिखलावे और द मुकाबली द वजना बर्बाद की तो दा खुद खुसरान और द नुकसान सबब दे देव जबान जमारों खपलो कुर्बानियानों की इखलास नियतों के इखलास वर्क्यों के अल्लाह जल्ल शानहू के राजी शी बलियो मकसद बलियो नियतो जहन त बिल्कुल रान वाले आगे सर कुर्बानी खराबी की